د خلکو خیر خوا راغلی سمندر خان ما خو څه کم ځای کوم مې دې دا یاد وي چې چا پسې بیا رانه شي ورشه ورشه درته وایم خولۍ مې پاتې شوې ورشه چې بیا دې ونه ګورم وګوره اوس سپینه ږیره به دې ته چینم پخو او دا راته قلار یې پروت دی یاره معمولي نو معمولي یا معمولي اوجه خدای دې وه څه چل دی دادا چې چغې دې راغستې دي چغې به نه راغلمه چې زه لګیم چای پخوم او ته قلار یې ودی شرمېږم نه هېڅ نور خو د کار نه دا چای وڅښه کار ته وځه ګوره دومره عقل خو نه لري ښه چې یو کټ کې راشتلی و دلته به پکې ناست وو دادا کټ پرېږده کټ نه تېر شه 100 کاره دي زمونږ یو پیاله چای راکړه چې په ولاړ یې اوس کوم او درنه وځمه او نو ته خو به د دې کلي مشر یې که نه بیا څوک دروازې وې چې راشه خر مې خټه کې نښتې زه ولې د چای هم پخوم ترکاري به هم کومه نو میلارګل یې دا کټ خو به دې لږ ایستلی وم دادا بس خبرې مه کوه پیاله چای راله راکړه چې ویسکم ډېر دې ته وږی یم بس کښېنه ماړه وږې څه شی ورسره خوري داسې یو پیاله راکړه وبېسکو دلته داسې په دې کور کې چې وي او نو به زه بیا درته ګټم هم که نه او کې خوره واشه راوړه زه بیا هم درسره وخورم څومره ما ګټلي دي دادا ته خو یو دانه ماته وښیوه که نه بعد نور ته کېږم مغزه مې خرابې نو نورلا ماما څنګه چل دی دا ولې دې په دې مخ باندې داسې د خفګان دا خړه لوخړه پرته ده خفه به نه یم یاره د سمندر خان نه مې په نیټه باندې رشقه اخیستې وه یوه میاشت پکې لا شته دی او اوس رانه رشقه یې ودرولې د رشقه نه راکوي دا به څنګه چل کېږي یار رشقه یې دنه ودرولې ده هو که نه رشقه نه راکوي بس دا به داسې کار وکړي چې معمولي خان نه دی هغه د مراد خان زوی د مراد کاکا زوی د مراد زوی ښه ښه هغې ته به ورشي دا مسلې ګورې هغه شلق پلق کې هواروي نن سبا یې ډېر غټ نوم دی دې کلي کې نو دا به څنګه شي دې سره خو ما کله ګپ هم نه دی لګولی زه ورسره داسې خاص کور ته به ورشي سهار وختي د کور کې به وي او راپا بیا سې ورته به ووایي چې یاره ما نه سمندر خان چې دی رشقه یې ساره کړې ده بیا بېغمه شه بیا هغه پوه شه او کار یې پوه شه هلکه دا خو دې ډېره زبردسته خبره وکړه نورلا ماما داسې کار وکړه چې همدا اوس ورشه دې معمولي خان ته دا سمندر ممندر دی د هغه په مخ کې نه چلیږي ګورې د هغه نن سبا ډېر ښه نوم دی زما چېرته کار دی ګنې زه د سره پخپله تلمه او بس همدا اوس ورشه په ځای به یې د خیر او کار به دې وشي ډېره مهرباني چې دا ځای دې راته وښوده او دا لاره دې راته د طریقه دې راته ځان ور ورسوه چې ونه وځي دنه علي د ور ډبرې سره باندې پیران کېناسته دادا چې د خوبه نه یې راپاڅېدلي سلم دروازې ته ولاړې ډب ډب معمولي خان راوځه د معمولي خان کارونه خو درله پته ده که نه پته راته که نه یاره په ژوند کې مې دا یو ډېر ښه کار کړی دی کم کار دادا تا باندې وایي چې دا معمولي نوم ایښی دی نوم دې راباندې معمولي خیر او کارونه درله ګوره د غرونو قرضه غټ کوم دادا او دا دې ورځم دروازې ته لاړم دا یو ګوټ کومه واشه ځه ناوخته دی واشه بیا به کوم ټرک زما سر له راولي نه نه خدایه نو داسې اولاد دې راکړی دی چې د هېڅ ښې نه دی د معمولي خان درک ونه لګېدو څه خبرې وو ته دې کوم نورلا ماما السلام علیکم موږ چې څنګه چل دی دروازه راله ماتې که څنګه معمولي خان خیر خیر دی خیر چېرته دی معمولي خان دا یوه میاشت وشوه چې رشقه یې رانه ودرولې ده ورپسې ځم او راځم او په نیټه کې مې یوه میاشت پاتې ده او رشقه یې رانه ودرولې ده نورلا ماما رشقه درنه چا ودرولې ده سړی راته ښایه سړی خو معلوم سړی دی سمندر خان رانه ودرولې ده مندري تم تلې خدای دې ووته مندري سره لاندې وتې ولې معمولي خان ته خو داسې ویرېدې هېرېدلی نه یم نورلا ماما ما دا ویل چې دا سړی به رامانې سي خراب کړي خو ته فکر مه کوه ښه ته ماښام راشه او خپل ګاډی دې ویسه اوس چې د کوم کار دی هغه کار دې ولټوه ځان صحیح ده معمولي خان بېغمه شه سمندري خدای دې کور وان که نورلا جانه ته تلې سمندري سره دې پنګ اغوستې ده او به ماتې سي چې وایي سمندر خان سره به اوس څه کوم یار هلکه حضرته
هغه سنیلم چې 3 لک روپۍ ورکړې وي څه حساب کتاب دی ورسره کړی دی که نه او لاړ شه شکیلي سره مې حساب وکړه د ځمکې پیسې تر اوسه پورې نه دي رالېږلي او ورشه د حسابونه را خلاص که زر راځه السلام علیکم سمندریا. وعلیکم سلام څنګه چل دی معمولي څنګه په بد وضعیت راغلي بد وضعیت په نه راځه دا څه لوبې ټوکلې شروع کړي سمندریا څه چل شوی دی چل دا شوی چې نورالله خان ماما نه غریب سړی دی او رشکه یې دې ودرولې او په نیټه کې یو میاشت پاتې ده تا دې رشکه ودرولې ده ولې ښه نو رکشه مې د نورالله خان نه ودرولې او په غوسه راپسې ته راغلی ته سمندر خان یې نو زم معمولي خان یم ستا غوندې شیونه خو بیا ما تاسې د نسوارو چونډۍ هم نه ښکاري ښه د خلکو خیرخوا راغلی سمندر خان ما خو څه کم ځای کول پرېږدي دا یاد وي چې چا پسې بیا رانه شي ورشه ورشه درته وایم خولۍ مې پاتې شوې ورشه چې بیا دې ونه ګورم خپله وجده کې تکړی معمولي شی دې رانیولی دی ظالم من خپله مزولي له ورشي یاره دادا دا څنګه نوم دې رابرېږه ټول ګرم زه ګڼې اوس چې بیا د دې خپو لاندې راچومه ته لا وایې چې معمولي شی دې رانیولی اوسه پورې دې بدماشۍ مې کولې اوس راغلی دلته وایې معمولي شی دې رانیولی تخته لګي په چرپانو کې شرابونه وینمه چور شپو کې رنګین خوبونه الله خیر یا وای سړی هغه بچی چې ولې څه چالو شو ولې دا خبرې ډېرې پرېږده خښته یا مالګه راته ګرمه کړه چې لږ دا ټکور را لوکي دا خپې لاسونه راته ټکور کړي ټوټې مه دادا خبرې مه کوه که نه دادا څه درته لګي یم خطه کېږه دلته زه شی راوړم خدای خیر دادا مړ کېږم کوم چې بدماشي کې خامخا دا خو به پکې خوري دادا لاس به راوړه نو کوم ځای نه دې ونیسم دې پر سم راوړه ځه لاس به وه دادا ځان دې څه کېږم راشې مې ته ګرم کړی دی خدای دې کور واکه سمندر خانه نو کار دې څه دی دا خو چې هغه سهار هغه یو راغی نورالله ماما نورالله ماما څه دی نو سر خوړلی چې راغی وایي زما رشکه سمندر خان ودرولې سمندر خان نه و سمندرونه و نو تا سمندر خان ته څه ویل ولې سمندر خان ته خو ما ویل چې غریب سړی دی دا رشکه ورته ورکوي وایي خدایا او خپل روزګار به مې کوي واړه بچي دي ازار یې درته د خولې نه ونوځي او نور دا خبره نه وه او بس را باندې کولو خدای دې لاسونه ماتې په بدن کې رالی و تا خو ته صحیح خبره کړې وه نو زه خو پردی حق د خلکو نه اخلم که نه زه خو دې د خبر ته خو ظالم دی معمولي پرېږده دې کارونه تېر شه ما چا به سبا به دې سر والې قاطع به درته ختمه کوي دادا څنګه یې پرېږدم که نه خو چې کار پرېږدمه ده نو دا کلي به څه وایي یاره که دې پیره څوک ورته راغی که نه زه به ورسره بیا ګورم هلکه خو خپل یې کوئ که نه دادا تا ته خو پته زما د نوم که نه معمولي خان دغه دیان دی د نوم که نه اوس بې په لار هم نشي راتلی وای دادا ته دې ته سمه چې زه درته ډاکټر راولم ماما وای دادا خدای دې وویل چې د کار نه یې به دا لوبې موبې پرېږده دادا دا تمانچه خو هلته کېده دا ورکې کله خوشې شی دی اوس هلته کېده وای راکه دا ګوډه ماته راکړه چې ډېر سره ویسم ته به ستړی شوی که نه تی را سره مه وړه ها ځي په خپله وړی شم اوس دا ما راوړې دا تیاره بوجۍ تا له درکړمه چې څه کې تاسو دغسې چې وګټي او بوجۍ دې راپسې کړي زما زه به هله خوشحاله شي و دادا په دې کلي کې دا ګورې نه څومره لانجې مې درته هوارې کړي دي دا کار نه دی دا لانجې هوارې او که چې زما دې سر ته راولي بله څه چلو سمندر خان چې والی وي او ټکولی وي او دوی کې درمنې مات کړي لانجه مې درته هواره کړه که نه هواره دې کړه خو غم خو دې ما را جوړ کړه نه دی جوړ دادا معمولي خان دې رامایونې مخې دی ګوره که ټول کلی د زمري په سترګه ګوري دا زمری دی نشي تخل د زمري په سترګه نه ګوري راځه دادا راځه نورې خبرې به کور کې کوو دا لانجې مانجې نورې مه کوه صحیح د مسلمانۍ زندګي تېروه ما نو څه وکړمه دادا دا کلی مې نه پرېږدي که نه کلی راته وایي چې زمری دی او معمولي خان دی نو څه کې ما ته خو معلوم وي که نه چې هېڅ شي هم نه هسې دې بس دا ګوره دې کلي کې مې مشر مامن و بس دی که نه صحیح ده دادا راځه نو ته پوه شې که نه مامن صحیح ده سلام علیکم کارونه پرېږده وعلیکم سلام بچی ستړی مه شي دا د معمولي خان د پسې کور ته ور روانو خو موږ دا پسې کور ته در روانو دا خلک چې په لاره مخې ته رالي ولې خیر خو دی
چې کور ته راپسې راتئ بیا څه چل کړی دی نو کور ته خو درپسې ځکه درتللو چې دې سړي نه یو 100,000 روپۍ چا نیولې دي او ورکوي یې نه نو مالې که دا معمولي خانې ورته راوباسي نو دله به هم پکې 100 روپۍ ورکړي نو چې پیسې ده نه چا نیولې دي نو د ده پکې څه کار دی چې دی چې راوباسي ولې دا داسې اپراتون ښکاري وګوره دا کنه په دې کلي کې ورته بل څوک نه ښکارېدو ها معمولي خان پسې راغلي دي زه درته وایم چې زه خو به دا کار پرېږدم خو دا کلی مې نه پرېږدي دادا څه وکړم هر چاته زمری ښکارم داسې کار دی ښه دا خل تا پورې خاندي ډرامې در پورې کوي ما او ته په ځان نه پوهېږې به چې چا راته معمولي خان ویلی نه نو بیا ویې راشه نو بس خان دله دله ویلی دی بس ورخورجېږه پې مشره خبره دا ده چې د ده نه خلک یریږي زمونږ نه خلک نه یریږي دا معمولي خان دی که نه او که نه دی اخیستی شي دی نه نه نو دا معمولي خان دی او تاسو پې کارونه غټ غټ کوئ ولې د نوم مطابق کار پې کوئ که نه د ده په دې نوم کې ډېر وحشت دی که نه خلک ترې نه یېرېږي که ما نه خو دې خاطر کوي السلام علیکم بابا سلام ښه جوړې اره ښه جوړې خیر دی الله جان ماما ښه شکر دی الحمدلله یار معمولي خانه خو دې خوا مې کتم چې ودې کوم ښه دی چې په لاره کې مې ولیدې زما د رشکې دې څنګه چلو کړو سمندر خان لته ته اوسه پورې رشکه نه ده درکړې ده پسې خو زه په هغه ټیم ورغلم چې توبې مې بې درله ویستلې بس ماښام له وې رشکه په حواله کوم ورته نه دا توبې بې تا ویستې او که تا باندې ایستلې وي ما بې ویستلې دادا نه نو ټکورورې خو ته ما هغه خو مې نه ټکوروه وی دادا جنګ کې خو مړي کېږي که نه او بوتان یې مړی جوړ کړی او که نه وره ما خو دې خاطر کړم چې او نه تا بل څوک نه پیدا کېږي چې دې پسې راځي خو خپله ورشه که نه ورور تره ماما څوک نه لري ولې نه شکر الحمدلله هر څوک لرم د کاڼي بوټي نه پیدا نه یم خو دې قسیم راته وویلې چې معمولي خان ته ورشه او هغه به یې په یو ملټ کې والي نو زه ځکه ورغلم ما د خدای خاطر کوي نو ته په نیټه ولې ګاډی چې بیا خلکو پسې روانې ما نه یې ګاډی ودولې خو په نقدو به دې اخیستی کړه زه خو دا خو نه پوهېږي ده سره خو به زه وروسته ګورم ته خو مشر سړی ما ته ولې داسې کوې خو دې ټول کلي ویلې که نه ټول کړی به وایي به دې سیند ځان له وکړه وکې به ما رابر به دومره خرابولی او کمبخت چې رڼه مې ورسره ایسېدي ستا اولاد خو نه دی زما دی که نه خو منه چې زندی کوم او که وژنم یې خو بیا به زه پې کارېږم زه به سته راشه په دا ټول کلی پې کارونه کوي او دغه د منکر والرالو نو څه چلو شو ودې که په شرمونې دې وشرمول کارنامه دې ونه کړه او روزانه راته راګیلي او شیونه را روانې نه ته ته ماته دا ووایه نه ولې نه تا ته بل څوک نه پیدا کېږي چې دا دې دا د ده چې دبنګ خان ده راته خپله ویلې وایي کسان راوله وایي زه د مسلې هواروم مړه نو بس اوس په چا راباندې کمه نو په دې راباندې په دې ولې راباندې په تا ولې راباندې تختې بنا ستا پلار پسې به زه ورځم او ماته نه شي دادا بس پرې زه ځم چې په مونږ راباندې خبره خو نه پوهېږي دا د دې کار دی ولې داسې کار کوي یو سړی به ساده وي د هغې نه غلطه پیدا دی ولې دا خو په ځان نه دی خو چې شو شاله ته مې چې اچولي ده به خلک یې راځي او دا کارونه مه کوئ مړه خدای ته وګورئ د یو سړي د سادهتوب نه غلطه پیدا ما دی دا په څه خبر دی ټک کار نه شي کوی او تاسو بې د خلکو نه رښتیا او بدمایشي پې کوئ که رحمانشه